سلامونه دوستانو، امید لرم چې ښه به یو تاسو. زه عبدالولي دا ټایم په دوبۍ کې او زما دا ویډیو به چې کوم دی پښتون په دوبۍ کې پښتون به موږ ګورو. زه په خپله پښتون یم او زه به تاسو ته ایکسپلور کوم، دا ځای به موږ ګورو. نو ټول اول موږ راځئ دوبۍ کې یو. نو چې اول خبره وکړو دوبۍ ویزې باره اکثره خلک تپوس کوي چې چېرته لاړ شو ویزه څنګه میلاو شو. نو دوبۍ ویزه ډېره اسانه ده، په 15,000 روپۍ د یو میاشتې ویزه میلاویږي او کوم ځای کې تاسو یو ټراول ایجنسي ته صرف پاسپورټ ورکړئ تاسو ته میلاو شي. هغې نه بعد بیا دلته ټوله زیاته چې کومه خرچه کېږي چکر باندې هغه د هوټل چې کومه خرچه ده، یعنې چې کومه کمره نیسو دلته اوس دا ټایم کې موږ په 100 درهمه باندې یعنې پاکستاني 4 زره باندې کمره نیولې ده. د دې نه کم باندې میلاویږي او د دې نه زیات باندې میلاویږي 2 کسانو دپاره. او اوس راځئ تاسو ته چکر درکوو. دوبۍ ډېر مشهور ځای دی. دوبۍ اصل کې اوس چې کوم دیزي کې موږ یو دې ته وایي دیره، یعنی پښتو کې چې موږ دیره نه وایو ورته، هغه شانه ډیره ده. نو په دې کې خاص کر په دې علاقه کې پښتانه ډېر زیات دي. تاسو ته اکثر داسې ښکاري تاسو وایئ چې پاکستان ته راغلی، یو ماډرن لږ ډیولپ پاکستان یا افغانستان خلک دلته ډېر دي، کار روزګار کوي هغوی. نو موږ به تاسو ته دا هم ښیو. او دلته نور چې کوم شیونه دي او د نوې دوبۍ چې کومه جمیره وغیره بیچز وغیره دي او د دوبۍ مال شو، دا د دنیا ټول نه اوچت بلډینګ چې کوم دی، دا ټول شیونه به تاسو ته موږ په دې ویډیو کې ښیو. راځئ زموږ سره. دوبۍ شاپینګ حوالې سره ډېره زیاته مشهوره ده. مطلب خلک دلته شاپینګ دپاره راځي، خاص کر د افریقې نه، ساوت ایشیا نه او مختلف ملکونو نه. تاسو کتلی شئ دلته کې مختلف دوکانونه دي. دا ډېره ایریا چې ورته وایي که نه ډېره، دا بیا ډېره زیاته مشهوره په دې ده شاپینګ حوالې سره چې دلته ارزان میلاویږي هر څه. شاته چې کوم دکان دی دې ته وایي 1 سے 10 درهم پلازا، یعنی سپر سټور. دلته چې څومره شیزونه میلاویږي د هغې ریټ چې کوم دی هغه د یو نه واخله د 10 درهمه پورې. مطلب په دې کې تاسو اخیستی شئ څه شی هم غواړئ. دنیا په زرګونو شیونه پکې میلاویږي. او څرنګه چې تاسو ته ما وایي د دنیا د ډېرو ملکونو خاص کر د افریقا او ایشیا او د میډل ایسټ وغیره د دې نه خلک راځي او دلته نه په توک سامان وړي او هلته یې خرڅوي. او د هغې دپاره چې ارزانه که شاپینګ وایي که نه، نو دا ځای چې کوم دی دلته د موبایلو دوکانونه، ګارمنټس، مړه د کراکري سامان، الکترونکس، چې څه وایي مړه دا ډېره ایریا کې ډېر غټ غټ مارکیټونه دي. او د ټولو نه عجیبه خبره او ښه خبره دا ده چې پاکستانیان، انډین او د افغانستان خلک چې کوم دي پښتانه خاص کر د هغو دوکانونه دي. دا ګوره 50% ډسکاونټ لګېدلی دی. د چشمو دوکان وګورئ، ورته کوټوال ټایپ دوکان چې کوم په کراچۍ کې دا سامان د کیپونه ویپونه دوبۍ کې د خوراک هیڅ کمی نشته. تاسو ته به هر قسم دلته رسټورنټ میلاویږي او پاکستاني او افغاني رسټورنټ خو دومره زیاتې دي که نه حد یې نشته. خو د ټولو نه ښه خبره دا ده چې دلته چې کوم دا وړې وړې کیبینونه ټایپ ګوره د ډابې ټایپ رسټورنټ دي دا هم ښې ډېرې دي. او مطلب دا دی چې برګر مرګر او د فاسټ فوډ او داسې چای مایده شیونه پکې میلاویږي. نو او بل دا دی چې چای په 1.5 روپۍ دی، مخکې په 1 روپۍ، اوس په 1.5 روپۍ دی. 1.5 روپۍ مطلب هم دا دی چې تقریبا 70 روپۍ. په بهرحال دلته خو 1.5 روپۍ دی که نه. 2 चाय, अच्छा इधर भी पकड़ लेते हैं. ठीक है भाई, ये देखो ना, ये इनकी शॉप है. चाय, केले, जूस, सब चीज़ें मिलती है यहाँ पे. यार चाय ना मार्डियर्स के लिए खुदा चाय में ढेर मज़ेदार दे और सिर्फ 1 रुपये. जैसा कैसा गलत शुमाल था यूनी मिले के लिए, लेकिन अगर ये बल चाय दे दाई चाय चीज़ें तो सिर्फ 1 रुपये दे. और ना मज़ा का यार इज़हार भाई नम तो पोस्ट को हम तो ड्रीम चल रहे हैं दुबई तरह रवानी हो बस दुबई फखशोई दर बस क्या नो नो लगा रहे जी अच्छे यार. मतलब वाला सीधा पटवाल वाला चेम थी, मतलब दरे चीज मजदर कड़क चाहिए ना. यार दीदी चेम दे कम जीरा कम ना दे यार. والله دا خو زما شوق پیدا شوی دی. دا موږ سره یو سکندر له په خبر ولا پیژنې وځه کنه اډو کوکی نو هغه هم دا چې ډېر خوښي.
باره کې به تاسو دا یو خبره ډېره زیاته اورېدلې چې دوبۍ ډېر ګران ځای دی، دلته ډېرې زیاتې پیسې لګي. دا حقیقت خبره هم ده. اوس دا ټایم کې یو کشتۍ کې موږ ناست یو، په دې کشتۍ کې تاسو صرف 1 درهم باندې یعنې پاکستاني تقریبا 40 روپۍ باندې چکر وهلی شي. تقریبا 10-15 منټه چکر درکوي درته په دې اوبو کې. دا سمندر دی او د دې نه ډېره ښکلې ویو هم تاسو اخیستی شئ، لکه دا بلډینګونه ښکاري، اوبه کتلی شئ. یو هلکه پلکه تجربه ده او ښه ده، مزه کوي، هوا موا لګي، موسم ښه دی. دا کوم میاشت کې چې موږ راغلي وو نو ما یې دا هم تاسو ته وښیم. 1 درهم باندې هم څه نه څه کېږي دلته، یار داسې نه ده. کشتۍ نه راکوز شو، یاره 1 درهم هم ورکړو، ولاړې نه مزه یې وکړه. 5-6 منټه لار وه او بس اوس د یو طرف نه بل طرف ته رالو، ډېر خوند یې وکړو. او اوس دلته کې یو زوړ بازار دی، په هغه کې زاړه شیونه ملاوېږي دې علاقې، هغه هم تاسو ته ښایو. او اظهار بھائی نه تپوس کوو یار څنګه مطلب د کشتۍ د تجربه څنګه وه یار؟ ډېره زبردسته وه. په 1 درهم باندې لکه څنګه مطلب ډېر قافله دوبۍ خلک وایي چې دا لکه ډېر ګران ځای دی. او یار زه خپله مې حیران شوم، ارزانه شیونه هم پکې شته لکه مطلب دا دی. اوس به موږ ورشو دا زوړ بازار که ستاسو اجازت وي. یاره ګرځېدو په دې دوبۍ کې او دلته یو رسټورنټ میلاو شو، افغان کباب هاوس، او په دې کې موږ ته ډېر زیات پښتانه میلاو شو چې دا ټول ډېر زیات خوشحاله شو کله چې زه ولیدم. او وی چېرې موږ سره هم خبرې وکړو. ما بالکل راشئ وروره، دا کسان دي، تاسو کتلی شئ 1 by 1. امیر صاحب په کوم ځای د خیره سره ده؟ د سوات کې مله شانګلې د خیره سره. نو څنګه چل دی دوبۍ کې څه حساب کتاب دی، حالات څنګه دي؟ بس شکر دی الحمدلله، وخت یې بس کېږي. کار روزګار دی څنګه دی؟ کار روزګار خو بېله ډون شوی دی. نور خوشحاله یې که نه په دوبۍ کې؟ ته وایه وروره څنګه چل دی یار؟ بس خیر ډېر زیات ایکسایټډ وې. نه بس یاره صدقه خو نشته، نور ستاسو دواګانې دي ښه ستاسو راغلې. نوم دې څه دی او د کوم ځای د خیره؟ نوم خو مې د کریم دی، د بونیر سره تعلق ساتم. یم د بونیر کې خو د خیر چنګلیا سره تعلق ساتم. صحیح. او جی او دوبۍ کې څنګه یار خوشحاله یې که نه؟ یاره بس خود گزاره کېږي، زمونږ پکې خوشحال یو د خیره. ښه. او جی نو دلته خلک وایي دا دوبۍ ډېر زیات پاکستان کې خلک لیوني دي او دا وایي چې دلته پیسې دي او سم ډېرې دي. دا څنګه چل دی؟ نو خو بس دا دی چې ښه دی، او دلته لږې پیسې وګټو، نه د بچو مچو ته ولېږو، هغوی ورسره گزاره کېږي. دا په دې باندې شکر دی چې موږ یو ګټو نه هغوی په لاس خوري. دا په دې شکر دی. زبردست یار، مهرباني یار. امیر صاحب ته څه ویل غواړې؟ زه به څه ویم، خو زه ټولو مسافرو ته سلام پېښ کوم. او کوم ځای کې کوم را کې مسافرۍ کې الله دې ژوندي او خوشحاله آباد لري او الله دې خاص لري. او زمونږ پاکستان خو کمر دی، خو کاروبار په دغه نسبت سره کمزوری دی، ځکه موږ مسافرۍ ته راغلي یو. ټول مسافرو دې الله مل شي. ټولو ته ډېره مننه او دغه سلام پېښ کوم. ډېره مننه، مهرباني یار. یو شاته قسم دی، هغه صرف بس لاس خوځوي دا یو وری سلام قبول کړئ. جی جی راشئ تاسو لږ پلیز. اول د ټول نه پیله خو دا وایي چې سترګې دې چاته دي؟ سترګې وي چې بس